عمل غاړه غس کوي او دنګ پروان د افغان ولس میلمستون کوي او دنګ روان وي خوان بکړي چې ټټې سترګې جنګ روان وي عمل غاړه غس کوي او دنګ روان وي خوان بکړي چې ټټې سترګې جنګ روان وي عمل غاړه غس کوي او دنګ استوپدره یا توپدره در مرکز ولایت پروان در نزدیکی شهر چارکار واقع شده است. این گنبد حدوداً 1800 سال قدامت تاریخی دارد. این بنای تاریخی در روستای توپدره در قریه خواجه سیاران در حومه جنوب غربی شهر چارکار موقعیت دارد. استوپدره یا توپدره در ولایت پروان یکی از بناهای تاریخی برجسته افغانستان است که قدمت آن به دوره کوشانیان برمیگردد. عمل غاړه غس کوي او دنګ روان وي عمل غاړه غس کوي پروان ولایت د ښکلاو او طبیعت له منظره د هیواد یو له ښکلو ولایتونو څخه دی. کاش کلی ته راشي یو بهیر د سرو وښانو چې د اختریزو میلو په خاطر باندې موږ ولایتو ته راغلي کابل ته او بیا وروسته پروان ته پروان په پلمټاک سیمه کې یو نو دا چې په د اختریزو میلو کې ډېر ځوانان راغلي په ډېرو ولایتو کې وګرځېدل میلې وکړلې په ځینو پخوا وختونو کې کله چې امنیت نه و برابر و دغو ولایتو ته موږ نسوی کولی چې راسو اما اوس شکر دی الحمدلله د امارت په راتګ سره ټول ولایتونه امنیت دی امنیت شته او موږ ډېر ورڅخه خوشحاله یو په ډېرو ولایتو کې وګرځېدلو مزار ته تللي یو د مزار څخه وروسته پنجشیر او پنجشیر وروسته کابل داسې ځینې ولایتو ته نورو ته هم امنیت دی چې کونړ ته ولاړ سو جلال آباد ته ولاړ سو او خو یوه خوشبیني په دې ځای کې ده چې شکر دی الحمدلله امنیت دی ټول ولس ته موږ اطمینان ورکړی دا ورکوو یې چې پروان ولایت ته تاسې په راتګ کې به ګلغونډۍ ته که سیل کوئ که هلته دوی شپې کې تېروي که ورځې تېروي امنیتي مسؤلینو د دوی پوره حفاظت کړی ده او دوی ته یو د ارامه فضا رامنځته کړې ده. دلته راځي سیلانیان تقریبا تر 50,000 به زیات راغلي په دا څو ورځو کې چې موږ ورغلي یو کتلي هم دي د خلکو سره هم لیدلي دي دوی یو ډېر د خوشحالۍ اظهار کوي او ډېر خوشحاله دي او له امنیتي مسؤلونو ډېر خوښي څرګندوي چې له موږ سره ډېر ښه وضعیت او ډېر ښه برخورد کړی ده او دوی ته هر قسم اسانتیاوې دلته د ارغوان د ګل لیدو ته چې راځي موږ انشاءالله برابرې کړي دي. ډېری هیوادوال په کور دننه او بهرني سیلانیان د ارغوان ګل توپدرې او داسې نورو سیمو لیدو ته هر کال دغه ولایت ته په چکر راځي چې امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول ملي پولیسو ښه او د ډاډ وړ امنیت ورته برابر کړی. الحمدلله ډېر ښه امنیت دی په لارې مو هېڅ مشکل نه دی پېښ شوی د هر چا سره چې ودرېږو نن شپږمه اومه ورځ ده چې موږ راغلي یو د کندهاره څخه زموږ سره ډېر ښه تعلق ساتي ښه سلام ښه روغبړ په لارې راته وایي څه مشکل خو نه وي موږ ډېر دیم خوشحاله یو الحمدلله ډېر دیم خوشحاله یو موږ سره دا ملګري را سره دي ډېر خوشحاله یو د حکومت څخه هم خوشحاله یو د رئیس هم خوشحاله یو د اسلامي امارت څخه هم خوشحاله یو الحمدلله دا چې د ګلغونډۍ تاریخي سیمه دا چې د یو ملي تفریحګاه په نامه یادیږي دلته د افغانستان له هر ولایت له ګوټ ګوټ نه حتی د هېواد څخه بهر دغلته خلک راځي له دې تاریخي ځای څخه لیدنه کوي همداسې د جبل سراج ارګ دی داسې توپدره ده د دې ټولو سیمو څخه دلته که خارجي وي او که داخلي وي دغلته سیاحین راځي له دې څخه لیدنه کوي الحمدلله د پروان ولایت مقام رهبري او امنیتي ځواکونه په پوره توان سره دوی سره همکاره دي او انشاءالله دوی ته یو ښه د امنیتي بستر برابر کړی دی. انشاءالله تعالی دلته مې ډېر وګرځېدو ډېرې میلې او منظرې مې وکړې جلال آباد ته ولاړو کونړ ته ولاړو داسې ډېرې منطقې مې وکتلې اوس راغلي پروان ولایت ته د پروان ولایت سره روان یو پنجشیر خواته انشاءالله تعالی هلته به
وګرځېږو خپل ساعت خپل ساتیری به وکړو. نو اسلامي امارت موږ سره ډېر ښه وضعیت کوي. هر وخت چې موږ پنجشیر ته تللي یو موږ ورغلي یو والله خواران هم د ډوډۍ ساعت راته کوي هم د شپې ساعت راته وکړي چې زموږ سره پاتې سي زموږ سره ایثار سي زموږ سره ګپ شپ ولګوي. نورو ځوانانو ته پیغام دا دی چې راسي وطنونو دې وګوري ولایتونه دې وګوري. او بل دا یو خواهش مې دا دی چې دوی ډېر چابک ځي په لاره کې 100 مشکلاتونه خلکو ته پیښ شول 100 کیسې ورته پیښ شولې چې لږ احتیاط وکړي. بس دا ډېره غټه خوشخبري ده په غټو لارو کې احتیاط وکړي. عمل غاړه غس کوي او دنګ دنګ روان وي خوان بکړي چې ټیټې سترګې جنګ جنګ روان وي عمل غاړه غس کوي او دنګ دنګ روان وي خوان بکړي چې ټیټې سترګې جنګ جنګ. اخلاق و برخورد حمیده نیروهای پلیس در این ولایت سبب شده تا مردم بیشتر به این ولایت سرازیر شوند و از زیبایی های این ولایت باستانی دیدار کنند. پروان ولایت یو د ولایتونو جملې څخه ده چې د خپلو تفریحي او سیاحتي سیمو د عمله د هیواد د میلمستون په نوم یادېږي. نو په همدې خاطر د هیواد له ګوټ ګوټ څخه ځینې سیلانیان دې ولایت ته تشریف راوړي چې الحمدلله د دې ولایت امنیت د دوی لپاره بالکل تامین ده. د موږ له خوا نه هم دې ولایت اوسیدونکو ته ډاډ او اطمینان همدا ده چې د امنیتي ځواکونو او بالخصوص د پولیسو لوري د دغه ولایت د ټولو هغه تفریحي ځایونو هغه چې د سیل لپاره مناسب دي او د هغه ترڅنګ د دغه لوی شاهراو چې شمال ته تیرې شوي دي د دوی امنیت په کامله توګه نیول شوی ده. د دې ولایت امنیتي ځواکونه شپه ورځ هڅه کوي چې په ډېره ښه طریقه سره د دې سیلانیانو ته خدمات وړاندې کړي او امنیت تامین کړي. ارغوان ګلونه دې په ټول هیواد خوروي او هیوادوال دې د لا ښه امن په فضا کې تل په میلو چکرونه او خوښیو سر وي. بار یوې پشنو بنګړو پشرنګ شرنګ روان وي عمل غاړه غس کوي او دنګ دنګ روان وي عمل